د کیسې په پیل کې موږ یوه الوتکه وینو چې د انډیس په واورینو غرونو کې الوتنه کوي. د الوتکې دننه ټول مسافر ډېر زیات خوشحاله وي، ځکه دوی د یو ټیم لوبغاړي وي او د یوې دوستانه سیالۍ لپاره بل هېواد ته روان وي. نو دغو لوبغاړو سره د هغوی د کورنۍ غړي او ملګري هم په دې سفر کې وي. دغه وخت هر څه سم وي او له کړکۍ څخه د انډیز غرونه ډېر ښکلي ښکاري، خو ناڅاپه هوا خرابه شي او یو سخت واورین طوفان الوتکه سخته ولړزوي. دغه وخت دغه یو کس دا نورو ته وایي چې د غرونو پر سر د الوتنې پر مهال همداسې کیږي او هیڅ خطر هم نشته، خو کله چې الوتکه لږ مخکې لاړه شي نو لړزه یې نوره هم زیاته شي. په کاکپټ کې ناست پیلوټان هڅه وکړي چې الوتکه کنټرول کړي، خو ناڅاپه د دوی مخې ته یو لوی د واورې غر راښکاره شي او الوتکه له غره سره یو سخت ټکر وکړي. ټکر دومره سخت وي چې الوتکه دوه برخې شي، یوه برخه په هوا کې بیله شي او ځینې سپرلۍ له هغې سره لاندې وغورځي او د الوتکې مخکینۍ برخه پر واورو وښویېږي او په اخر کې له یوې لویې واورینې ډبرې سره ټکر وکړي. په دې سخت ټکر کې ډېر کسان په هماغه ځای کې مړه شي. په حقیقت کې دا هر څه د 1902 کال د اکتوبر پر 13مه پیل شوي وو، کله چې د یوروګوای د پلازمینې مونټیویډیو څخه د رګبي یوه لوبډله د چیلي د سانتیاګو ښار پر لور روانه وه. د دې لوبډلې ډېر غړي د پوهنتون زده کوونکي وو او د ډېرو لپاره دا لومړی ځل وي چې له خپل هېواد څخه بهر سفر کوي. له همدې امله ټول ډېر زیات خوشحاله وي. د الوتنې وروسته تر ډېره هر څه سم وي او الوتکه د انډیز د غرونو له پاسه تېرېږي. د کړکۍ تر څنګ ناست کسان د واورو ښکلې منظرې ویني، خو هېچا دا فکر هم نه کوو چې لږ وروسته به داسې یوه پېښه ورسره وشي د یادولو په فکر به هم انسان لړزېږي. وروسته صحنه بېرته هغه ځای ته راځي چې الوتکه له غره سره ټکر شوې وي او په واورو کې بنده پاتې وي. هر لور ته وینې او ټپیان پراته وي. کوم کسان چې ژوندي پاتې وي هغوی ورو ورو په هوش راشي او هڅه کوي چې د نورو ټپیانو سره مرسته وکړي. همدې کې یو څو کسان د کاکپټ په طرف ولاړ شي تر څو پیلوټان وګوري چې مړه خو به نه وي. کله چې دوی پیلوټان وویني نو دواړه په دې ټکر کې مړه شوي وي. په ټول الوتکه کې یو ډېر دردناک حالات وي، ځکه چې هرې خواته د مړو او ټپیانو جسدونه پراته وي. په دې پیښه کې د الوتکې له 45 کسانو څخه 18 کسان همدلته مړه شي او یوازې 20 کسان تر اوسه ژوندي وي. خو اصلي ستونزه را نه وه پیل شوې، ځکه دا پیښه ماښام شوې وي نو ډېر ژر تیاره شي او د باندې هوا ډېره زیاته یخه شي. یخني دومره سخته وي چې ژوندي پاتې شوي کسان یې نشي زغملی. نو دوی د الوتکې موجود سامان او د مړو کسانو جسدونه راواخلي او د الوتکې مات شوي ځایونه پرې بند کړي چې سړه هوا دننه را نه شي. په ډېره سختۍ سره هغوی لومړۍ شپه تېره کړي. کله چې سهار راویښ شي نو دوی وویني چې د شپې سخت یخنۍ څو نور کسان هم مړه کړي دي. خو ښه خبره دا وي چې د شپې طوفان ختم شوی وي او د باندې هوا اوس ښه وي. کله چې ژوندي پاتې شوي کسان له الوتکې بهر راووځي نو در سترګو یوازې واوره او واوره ښکاري او بل هېڅ هم نه وي، ځکه چې الوتکه د انډیز د لوړو غرونو په منځ کې لوېدلې وي. لومړی دوی د الوتکې ماتې څوکۍ بهر راوباسي تر څو د ناستې او خوب لپاره لږ ځای پیدا شي. وروسته ټپیان لمر ته راوباسي چې بدنونه یې ګرم شي. بیا دوی د څښاک د اوبو لپاره واوره ویلې کړي او خپل د خوراک سامان راټول کړي او هغه کسان چې مړه شوي وي د هغوی جسدونه له الوتکې لږ لرې یوسي او په واوره کې یې پټ کړي، ځکه چې خراب نه شي. او که ژغورونکې ډله راورسېږي نو هغوی به هم له ځان سره یوسي. دا وخت دوی ډېر زیات اوږې شوي وي. کوم خوراک چې له دوی سره پاتې وي هغه ډېر کم وي او هر کس لږ لږ وخوري چې ژوندي پاتې شي. دوی دا فکر کوي چې حکومت ته به تر اوسه معلومه شوې وي چې الوتکه غورځېدلې ده او ژر به د ژغورنې ډله راورسېږي. همدې هیله د دوی ټول په تمه شي او یو ځای سره کښېني او د ژغورنې لپاره انتظار کوي. ناڅاپه دوی پاس په هوا کې یوه الوتکه وویني نو دوی ټول ډېر زیات خوشحاله شي او هڅه کوي چې خپل ځای ور وښیي، خو هېڅ ګټه ونه کړي، ځکه الوتکه ډېره جګه وي او په واوره کې پټه شوې الوتکه ونه ویني. لږ وروسته هغه الوتکه هم ورکه شي. بیا پر دوی شپه راشي. ژوندي پاتې شوي کسان اضافي جامې واغوندي او بیا د الوتکې ټول سوري په بکسونو پټ کړي او دغه شپه هم تېره کړي. بل سهار د ناندو په نوم یو کس په هوش راشي. هغه د الوتکې له غورځېدو راهیسې بې هوشه پروت وي. د ناندو حالات ډېر خراب وي، ځکه چې مخ یې سخت ټپي شوی وي، خو بیا هم په سختۍ سره پورته شي او د خپلې خور خواته ورشي.
او هغه په غېږ کې ونیسي. بیا نانو د خپل مور او پلار پوښتنه وکړي. نو کسان ورته وایي چې هغوی دواړه په دې پیښه کې مړه شوي دي. دا خبره چې ناندو واوري نو ډېر زیات خفه شي. دغه وخت دوی پر ځمکه د ایکس نښه هم جوړه کړي چې که کومه الوتکه دوی له پاسه تېره شي د مرستې دغه نښه به وویني. لږ وروسته دوی یو بله الوتکه هم وویني چې د دوی له پاسه تېرېږي. ټول ډېر زیات خوشحاله شي او د کیکو په ټوټو د لمر وړانګې د الوتکې پر لور انعکاس کړي تر څو د پیلوټ پام ځان ته راواړوي، خو دغه الوتکه هم هغوی ونه ویني او پر خپله لار لاړه شي. دا وخت دوی پوه شي چې حکومت ته د دوی له ځای معلومات نه کېږي، نو ځکه دوی تر اوسه نه دي ژغورلي. اوس دوی دا فکر کوي چې څنګه خپل ځانونه وژغوري. نو ناڅاپه په دوی کې د یو کس په یاد شي چې د الوتکې په شا برخه کې یوه بیټرۍ موجوده ده. که هغه بیټرۍ پیدا کړو د الوتکې خرابه راډیو به بېرته چالان کړو او د بهرنۍ نړۍ سره به پرې اړیکه ونیسو. ګرانو کتونکو، دا د کیسې لومړۍ برخه وه. که مو ویډیو خوښ شوی وي نو ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.